الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله په نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم نعمت او د تمام عالم د پاره رحمت الله پاک را لېږلی دی او دا پیغمبر علیه السلام الله پاک د قیامت د ورځې پورې د تمام مخلوق ته یو نمونه جوړه کړې ده چې دوی ته وګوره او د دوی کردار او اخلاق او عادات خپل کې دقه شانته ځان جوړ کې چې کوم انسان د پیغمبر علیه السلام د سنت او اتباع وکي نیک عملونه کوي او د بدو عملونو نه ځان وساتي نو دا بنده د الله محبوب جوړ شي د الله پاک خوښ شي په خپل سوچ فکر باندې بنده ښه بد پیژني صحه ده پورې ښه بد پیژني نو که یو بنده خبره کوي او ښکلې خبره کوي نو صرف خبره کول نیک او ښکلې خبره کول چې عمل ورسره نه وي نو خدای یې نه قبلوي او بیا یو ښکلې نیکه خبره او ورسره عمل دواړه دا هم خدای پاک نه قبلی تر څو چې دې سره نیک نیت یو ځای شوي ني نیک نیت به ورسره یو ځای کې نو دا قول او دا عمل او نیک نیت درې واړه په شریکه بیا دا الله پاک نه قبلی تر څو چې اتباع د سنت ورسره ني د پیغمبر علیه السلام د سنت تابعداري چې ورسره نه وي نو قول به دې ښه وي عمل به دې ښه وي نیت به دې ښه وي خو د پیغمبر علیه السلام طریقه به نه وي نو چې د پیغمبر علیه السلام طریقه نه نو دا اسم قبول نشو نو قول عمل او نیک نیت دې سره اتباع د پیغمبر علیه السلام د طریقو لازمي شوله نو پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دے امت تا دے قیامت پورے دے مخلوق تا سمپل او نمونہ جوڑا کرے دا اس پیغمبر علیہ السلام چے کم کارون خپل کئی او امتی تا حکم کئی چے تے وکا نو امتی لپکار دی چے دغا کارون اوکی او دے کارون پا مقام کی دے غیر حاضر نشی او کم کارونه چې د پیغمبر علیه السلام ناخوښه دي او امتي ته وایي چې دا کارونه مه کوه نو د دغې کارونو نه د امتي ځان لرې لرې وساتي ځان د ترې نه بچ کړي او په دغې مقاماتو کې د دې امتي حاضري دې ونه لګېږي
نو دی به کامیاب شي. اوس چې دغسې کردار یو بنده ادا کړي چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړي کارونه کوي او د ناخوښو کارونو نه ځان بچ کړي او پوره اتباع د سنت وکړي، نو دی د الله دوست شو او الله د ده دوست شو. جبرائیل علیہ السلام ته الله حکم وکړي حاضر شه، وی لبیک حاضر یما. څه حکم دی؟ په ځمکه باندې فلانې بنده په نیکو اعمالو د خپل ښکلي پیغمبر په طریقو باندې ما ته رانږدې شوی دی، زما دوست دی، زه د هغه دوست یم او زه د هغه سره محبت کوم. نو جبرائیل تم ورسره محبت وکړه. نو جبرائیل وی کوم ورسره محبت. نو بیا ورته حکم کیږي چې جبرائیل اسمانونو کې اعلان وکړه د اسمان چې څومره فرشتې دي دې بنده سره د دوی هم مینه محبت وکړي. نو په اسمانونو کې اعلان وشي او د ټول اسمانونو فرشتې د ځمکې د دې بنده سره مینه محبت وکړي او بیا دغه د اسمانونو اعلان ځمکې ته راشي. نو په ځمکه خدای منونکي خلک د دې نیک بنده سره د هغوی هم مینه او محبت پیدا شي. که پیژنې او که نه پیژنې، خو چې ته غوږ ته خبر راشي چې فلاني ځای کې یو ښه سړی دی، بیا د لرې لرې خلک یو بل سره تذکره کوي، خبره کوي، یاره فلاني ځای کې یو نیک سړی دی، یو بزرګ دی، یو ولی الله دی، راځئ چې لاړ شو دعا به ترې واخلو. نو هغه فلانې بنده چاله څه ورکوي؟ هېڅ هم نه ورکوي، خو هغه په خپلو نیکو اعمالو الله ته نږدې شوی دی او په ځمکه د هغه د محبوبیت اعلان شوی دی. نو د عام خلک هغه له ورشي، که د نصیحت څه خبره اتره واوري هغه به یې کني وي بابا دوا راته وکړه، دعا ورته وکړي. نور هغه نیکان بزرګان هغوی سره دنیا خلک خو نه چې د دنیا مال او دولت به چاله ورکړي، صرف د هغوی په کتو باندې الله یادیږي. د دغه نیکانو بزرګانو په لیدو الله یاد شي، آخرت یاد شي. نو د بنده په زندګۍ کې لږ شان انقلاب را پیدا شي. بیا دا بنده خپله د نیک جوړېدو کوشش کوي چې دغه هم د خدای بنده دی، څونه ولی الله دی، دا خلک د لرې لرې راځي او دوا ترې غواړي. نو زه هم د دغې خدای بنده یم، دا دې چې کم کردار کوي دا به زه مو کومه. نو په دې نیکو اخلاقو په نیک کردار باندې بنده نه ولی الله جوړېږي. بعضې کارونه داسې وي چې یو بنده ډېر هم ښه وي، خو دغه کارونه پکې شروع شي نو د هغې کارونو په وجه د دغه کردار هم ښکته شي. په معاشره کې چې د ده کوم مقام وي هغه مقام یې ښکته شي، د خلکو په نظر کې سپک شي، رسوا شي، د الله په نظر کې سپک او رسوا شي. نو هغه بد کارونو او بد اخلاقو کې یو دروغ دی. نو دروغ ویل ګناه ده. لعنت الله علی الکاذبین په قرآن کې راغلی دی. لعنت څه ته وایي؟ د الله د رحمت نه لرېوالی. نو کم انسان چې دروغجن شي نو دې دروغجن باندې د خدای لعنت. کاذب دروغجن د باندې د خدای لعنت. نو لعنت د الله د رحمت نه لرېوالی او لعنت په شیطان دی. الله د خپل دربار نه وشړه نو دی لعنتي شو. نو لعنت په شیطان. او د کم انسان چې په کفر باندې مړ کېدل یقینا ثابت وي نو په هغه لعنت ویلی شي. د کم انسان مرگ په کفر راغلی وي نو دغه کافر انسان باندې لعنت ویل جائز. لکه فرعون، ابو جهل، ابو لهب، دی په کفر مړه دي نو په دوی لعنت ویل جائز. او داسې یو خاص کافر نوم واخله چې دغه فلاني کافر باندې لعنت، تا ته پته لګي نه چې دی په کفر مړ دی، کیدای شي په آخر وخت کې دلم خدای ایمان ورکړي. نو په داسې
غیر معین کافر باندې لعنت ویل جایز نه دي. عامه خبره کولی شي لعنت الله علی الکافرین، په کافرو د لعنتي، خو یو خاص بنده یادې چې د فلانی کافر دا د ته پته لګي نه، څه پته لګي که د اخر وخت کې الله ایمان ورکړي نو په د لعنت ویل جایز نه. نو لعنت دومره خطرناک شی دی چې په شیطان یې ویلی شي، او چې د چا په کفر باندې مړ کېدل یقین سره ثابت یې په هغې ویلی شي، هسې عام کافر باندې هم نشي ویلی چې درته معلومه نه وي. نو دروغ یو لویه ګناه ده، ګناه کبیره. اوس یو بنده په دروغو باندې عادت شو، نو چې کله د دروغو عادت جوړ شو، نو که دی بیا د دروغو نه د بچ کېدو کوشش کوي هم دی ځان نشي بچ کولی د دروغو نه، خامخا څه ناڅه دروغ د ده د خولې نه بیا وځي. نو څومره چې د انسان وس کېدی شي دی د دروغ ونه وایي. ځان بچ کوه د دروغو نه. د مرګ خطره به راشي، د مرګ خطره، خو چې څومره کېدی شي نو دروغو نه به ځان بچ کړي. پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د نبوت اعلان چې وکړ نو خلک یې دشمنان شو، او هر قسمه تکلیف رسولو کوشش یې کو، تر دې چې آخر کې د وجلو منصوبه جوړه کړله. د شپې د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره شو، او د سهار منزله چې روزي نو په تورو به پې ګزار کو وجنو وی. د هجرت په شپه باندې د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره زلمی ځوانان توره په لاس ولاړو چې سهار منزله پیغمبر علیه السلام روزي نو پرېږدو به یې نه. الله حفاظت کو. د دغه ځای نه پیغمبر علیه السلام ووته، غار ثور ته لاړه. په غار ثور کې 3 شپې ورځې تېرې کړلې، او د هغې نه پس بیا مدینې منورې لارې واغېستله. د 3 شپې ورځې کې د مکې کافرو ښه کوشش وکړه هر طرف ته وګرځېدل، خو پیغمبر علیه السلام یې معلوم نه کړی شو، او بیا د انعاماتو اعلان وکړ. که چا جمدې راوسته او که چا شهید کوثر مبارک یې راوړه، دونه انعامونه به ورکوله. نو د انعام په لالچ کې خلک خواره واره دي، هر ځای چې پیغمبر علیه السلام ګوري یا جمدې راوستلو یا شهید کول کوي. د غار ثور نه پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت شروع کړی په سفر دی، نو دقه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاجر و، تجارت به کو. دا پخوانه یو طریقه دا را روانه وه چې یو تاجر به یو ناشنا علاقې ته لاړه، د هغه لارې کوڅې به ورته معلومې نه وې، نو د هغې علاقې یو کس به یې ځان سره که وې ته راته لارې کوڅې ښیه، زه به خپل مال د تجارت خرڅوم، ته به راته لارې کوڅې ښیې. نو دې سړي له به بیا اجرت ورکړه، مزدوري به یې ورکړله چې ده به ورته لارې کوڅې ښولې. نو اوس پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په سفر کې دي، ناګانه د لرې نه یو سړی را مخامخ شو، او ابوبکر صدیق یې پیژنده. ناغلی آواز ورکړه، وی ابوبکر دا تا سره څوک دی؟ دا تا سره روان دویم ملګری څوک دی؟ نو اوس که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ما سره پیغمبر علیه السلام دی، نو د پیغمبر علیه السلام په تلاش کې خو خلک راوتي دي، اوس به راشي حمله به شروع کړي، پیغمبر علیه السلام ته به تکلیف ورسوي. که وایي چې پیغمبر علیه السلام د خبره رښتیا ده خو خطره پکې شته، او که وایي چې نه پیژنم یا نه دی پیغمبر علیه السلام نو دا خبره دروغ ده. نو ابوبکر خو صدیق دی، په صداقت باندې به داغ ولګېږي. نو اوس به دې وخت کې کومه خبره کوي؟ دروغ هم نه وایي، او که رښتیا وایي خو جګړه او قتل و قتال جوړېږي. نو ابوبکر صدیق رښتیا خبره دغه وخت کې کوي، وایي رجل یهدین السبیل، دا یو سړی دی
ما ته لار ښیي، یو سړی دی ما ته لار ښیي. نو د تجارت دپاره چې کوم لارښودونکی رهبر به و، نو د هغې سایل په ذهن کې دا راغله چې ابوبکر تاجر دی او دا به د دې کلي څوکي د لارې کوڅې ورته ښیي. رجل یهدین السبیل، یو سړی دی لار راته ښیي. د ابوبکر صدیق پس دماغ کې او په زړه کې کومه خبره ده؟ وی دا یو سړی دی چې ما ته د جنت لار ښیي. د ده ذهن کې دا او د سائل په ذهن کې دا بله خبره، دې ته توریه وایي عربی کې، توریه. سائل ته نه یو مطلب اخلي او جواب ورکول والا ته بل مطلب. نو ګوره دغه ځای کې دروغ ونه وي، رښتیا خبره یې وکړله، ځان یې بچ که او دروغ یې ونه وي. په هندوستان باندې د انګریزانو قبضه وه، حکومت یې و او مسلمانانو هندوانو په شریکه د انګریز نه د ملک ازادول غوښتل. هندوانو د ټول هندوستان ازادي غوښتله. څه مسلمانان د هغوی ملګري چې یو هندوستان دی آزاد شي، او څه مسلمانان پکې داسې چې کوم علاقو کې د مسلمانانو اکثریت دی هلته د پاکستان جوړ کړي. بهرحال دواړو ډلو د انګریز نه ازادي غوښتله. نو د انګریز به ډېر زیات ظلم په مسلمانانو کو. نو د مسلمان عالم گرفتاری او هغه له پانسي ورکول وغیره دا ډېر زیات و. په زرګونو خلک عالمان هغې نیولي دي او په ونو کې ځوړند کړي. نو مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه پسې ورنټ گرفتاری. یو سپی راغی او په یو لاره کې مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ولاړ دی. نو هغه سپی وله راغی ورته بابا دلته را قاسم نانوتي دی به کوم ځای وي؟ قاسم نانوتي به کوم ځای وي؟ نو اوس که دی ورته وي چې زه خو اوس یې ګرفتارۍ انګریز لی په لاس ورکوي. که وایي چې زه یم رښتیا خبره وکړي چې زه یم، اوس به یې ونیسي ګرفتار به یې کړي. کوئی چې زه نه پیژنم او زه ترې نه یم خبر، نو دا دروغ دي. اوس په دې څه کوي؟ په کوم ځای چې ولاړو نو یو دوه قدمه ته دې خوا شو ودرېد. وی لږ ساعت مخکې دغلته و، لږ ساعت مخکې دغلته و. د سپی ذهن ته رالل چې دې اړخ ته د لار تللی دغلته و. نو جوړ سپی منډه کړه هغې اړخ ته دې بل اړخ ته ترې روان شو. دا هم توریه ده، ځان یې ترې بچ که خو دروغ یې ونه وي. نو مسلمان د مسلمان په حیثیت چې څومره ممکنه وي دی به د دروغو نه ځان بچ کوي. دروغجن سړی د معاشرې په نظر کې سپک وي. اوس که یو سړی دروغجن دی دته څه پته لګي چې زه به خلکو ته څونه سپک ښکارم، نو دی د لږ بل دروغجن ته وګوري چې دغه بل دروغجن د ده په ذهن کې څونه سپک دی. داسې بل دروغجن ته دې وګوري چې د ذهن کې څونه سپک دی، نو د هغې نه دې اندازه والي چې زه دروغ وایم نو زه هم دقسې د خلکو نظر کې سپک یم. دروغ لویه ګناه، او د یو دروغو نه چې ځان بچ کړي نو د ډېرو ګناهونو نه به بچ شي. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی چې د ګناه کارونه رانه ډېر کېږي خو په یو ځل ټول پرېښوی نه شمه. کارونه د ګناه رانه ډېر کېږي، نوی مسلمان یم، اراده مې ده چې ټول به پرېږدمه خو په یو ځل ټول پرېښودی نه شو. نو داسې یو یو به راته ښیې، نو هغه به پرېږدم نو چې هغه ختم شي نو بیا به راشم بل راته وښیه بل راته وښیه، یو یو کار به پرېږدمه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دروغ مه وایه، د دروغو نه ځان بچ که. وی دا خو یې ډېره اسانه خبره وکړه، په دې به ډومبې عمل شروع. صحابي کور ته لاړ، نو شپه کې زړه کې راغلی چې یاره لږ د غلا اراده ده، غلا به وکړمه. بیا په زړه کې رالل چې اوس خو به غلا وکړمه، خو د کور مالک به سبا پیغمبر علیه السلام سره رپوټ وکړي. زه معلوم یا نامعلوم خو که ما نه اسم تپوس وکړي چې خبر خو نه دی فلاني کور غلا شوې ده، نو ځکه ورته وایم چې ما کړې ده زه به د ټولو خلکو مخکې ملامت شم. که وایم چې نیم خبره او ما نه ده کړې دروغجن به ثابتېږم. سره دې وخوري یاره دا غلا به نه کومه،
سبا به د پیغمبر علیه السلام مخکې ملامته ولاړ یم نه کوم غلا. څه وخت تېر شو د بلې ګناه اراده وکړه، د بلې وکړه، د بلې وکړه، ډېرې ارادې وکړې، خو هرې ګناه ارادې پسې به زړه کې دا رالل که سبا د پیغمبر علیه السلام په عدالت کې حاضر شمه او ما نه تپوس وکړي چې دا فلانې کار چې رښتیا وایم ملامته به یم، که دروغ وایم وعده مې ورسره کړې چې دروغ به نه وایم. هغه ټول د ګناهونو ارادې چې زړه ته راغلې هغې ختمې کړي او سار پیغمبر علیه السلام ته ورغې او ټول حال یې ورته وی الله دې جزای خیر درکړي. داسې نسخه دې راته وښوله چې ټول مرضونه دې راله ختم کړل. یو دروغ پرېښودل دې سره د ډېرو ګناهونو نه بنده بچ کیدی شي. او بل غیبت دی، دوه څلور کسه یو ځای کښېني وي راځه چې ګپ ولګوو، نو بیا داسې ترسکون ګپ شروع شي چې د ختمېدو چلې چاله نور چې دا به پرېږدو څنګه اوسه وی خبرو خوند وکړو دی خوا وخت ختم شو. نو دې ته ترسکون ګپ وایي دا غیبت. اوس غیبت څه شی دی؟ یو بنده په بل بنده کې یو بد کار لیدلی دی، اوس د دغه بد کار ذکر د هغه په مخ کې چې کېږي نو هغه پې خفه کېږي، نو دقې ته غیبت وایي. یو ورور مسلمان کې بد کار شته، واقعي شته پکې، تا پکې لیدلی دی او ته د هغه مخ کې د هغې ذکر وکړې چې فلانیه تا فلانې کړه، اپې خفه کېږي. دقه ذکر د هغه په غیر موجودګۍ کې بل ته ویل دې ته غیبت وایي. اوس غیبت کول ګناه کبیره ده، خو څنګه چې غیبت کول ګناه کبیره ده نو دقه شانتې اورېدلې هم ګناه کبیره ده. دا هم غټه ګناه ده، کول او اورېدل. بعضې ډېر زړور بنده وي مجلس کې لګی فلاني داسې کار کړی داسې کار کا څه زه خو ته یېرېږم نه، زه خو بیا مخامخ هم ورته ووایم، دا نورم زړورتیا ده، زه بیا مخامخ ورته ووایم، دا نورم غټه ګناه ده. حضرت میمون رحمت الله علیه یو بزرگ دی، خوب یې ولیده او په خوب کې یو تور بنده دی مړ پروت دی، تور بنده مړ پروت دی. دته حکم وشوی د دې بنده غوښه وخوره. دی وی یا الله دا خو انسان دی او مړ دی، د ده غوښه به څنګه خورم، دا خو ماته ګرانه نشم خوړی. بیا ورته ویلی شو تا چې د ده غیبت کوو نو هغه وخت دا خیال نه کوو چې د ده غیبت دې کوو، هغې وخت دا خیال نه کوو چې دا د مړ مسلمان غوښه خوړلی. یا الله ما خو د دې انسان غیبت نه دی کړی. نو بیا ورته ویلی شو فلانی بنده یې غیبت کو تا اورېدلی دی، دا تا چې اورېده لکه چې تا د ده غیبت کړی دی. میمون رحمت الله علیه د دې خوبه چې بیدار شو تر مرګه نه غیبت کړی دی او نه د بل د خولې نه اورېدلی دی. غیبت غټه ګناه ده، خطرناک جرم دی. عایشه بیبي په کور کې وه، د یوې بلې بیبي دا قد ښکته کېدو اشاره یې کړې ده چې بله یو بیبي ده په قد پوټې مندرې ده، نو د هغې د قد ښکته کېدو اشاره یې کړې ده، او یا د هغې بلې بیبي پوزه یو پوټې ښکته چیتې وه نو په پوزه یې ګوته کېښوه. دغه اشاره وکړه چې دا یا مندرې ده یا پوزه چیتې ده. پیغمبر علیه السلام په هغې خفه شو، دومره خطرناکه اشاره دې وکړله که دا په سمندر کې ور واچو چې د دې د وجې ټول سمندر به تریخ شي. فلانی مندرې ده او فلانی چیت پوزې ده، موږ روزانه د چا چا نخرې پخرې نه کوو. لږ ساعت را سره خلک خندا خوندي وکړي او ګپ شپ دې ولګې تېر شو، پوهېږو پې نه، خو وروسته به څه کېږي. نو تر څو چې د دغې بنده نه دې بخښنه نه یې غوښتې هغې پورې بخښنه نشته.
نو چې د کم انسان دی غیبت کړی دی هغې سړي له به ورشي هغې انسان له به ورشي ما ستا غیبت کړی او نیم پوه شوې ما نه غلطي شوې ده الله نه معافي غواړم او تا نه معافي غواړم ما معاف که چې هغه دې وبخي خدای به دې وبخي دا دومره خطرناکه ګناه ده چې حدیث کې راځي الغیبة اشد من الزنا زنا هم سخته ګناه ده ګناه کبیره ده او دا غیبت د هغې نه هم خطرناک اوس یو انسان تا وله غیبت کړی هغه مړ شو اوس به د هغه نه څنګه بخښنه غواړې چې فلاني ستا تاله مې غیبت کړو خو ته خو اوس مړې ته ما څنګه وبخې زموږ ښکلی شریعت دی اسانتیا پکې شته دغه مړي ته به اوس دعاګانې شروع کې اللهم اغفر لي ولمن اغتبته یا الله مام وبخه ما غیبت کړی مام وبخه او ما چې د چا غیبت کړی هغه م وبخه ځان تم دعا کوه چې د چا دې غیبت کړی دی نو هغه تم دعا کوه غیبت د چا بد بیانول د سپکاوي په غرض بعضې خبرې به داسې وي چې هغه د دې حرام غیبت نه به بهر وي لکه یو نوجوان دی څه بدي کوي او ته یې پلار ته ووایې چې دا زوی دی داسې دی داسې دی خو په دې نیت باندې چې دا پلار د دې بچي اصلاح وکړي د دې بدو نه یې واړئ نو په دې غیبت ګناهګار نه او که ته د هغې بچي سپکاوی دې غرض نو بیا پې ګناهګار یا معاشره کې یو بنده دی کردار خراب دی او حاکم ته په نښه کې په دې نیت باندې چې حکومت د ده اصلاح وکړي او د دې بدو نه یې منې کړي دا خلک به هم د تکلیف نه بچ شي او دی به هم آینده د ګناه نه بچ شي حاکم ته دې په دې نیت وښو نو دی باندې هم ګناهګار نه و انما الاعمال بالنیات د زړه حال دی الله ته معلوم دی چې ته په کم نیت وې نو د هغې نیت مناسب به تا سره الله کاروی کوي نو داسې ډېرې خبرې اترې معاشره کې کېږي چې هغه د ګناه وي بنده معمولي ګڼي او انجام خراب وي الله دې د مسلمانانو معاشره د تمام بد کردارونو اخلاقو اعمالو اقوالو نه محفوظ کی او د نیکو اعمال توفیق دی الله ټولو ته نصیب کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین